بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ګرانو کتونکو، امید دی چې د صحت په جامو به پټي. ګرانو کتونکو، څنګه چې مونږ ټولو ته معلومه ده، نن سبا دور کې هر انسان د دنیا په طلب کې سرګردانه دی. خو د دې ټولو دنیاوي کوششونو باوجود په مونږ یو داسې لمحه هم راشي چې مونږ ته د خلاصي او د نجات ځای د الله د در نه بل ښکاره نشي. نو هغه پیمانه انسان بې اختیاره د الله په در کې په فریاد شي. د دې فریاد عکاسي مونږ په داسې لفظونو کې کړې ده: عنوان دی د ګناهګار فریاد. د بخلو لایق نه یم، د بخلو لایق نه یم، د جنت تمه وسه کړم. ربه داسې رحم وکړه چې مې مخه ستا په لور شي. د ګناه او د ثواب دا مسله راته اوږده ده، د ګناه او د ثواب دا مسله راته اوږده ده. بس توبه توبه وباسم چې د بدو مې زړه تور شي. د سکون بل ځای مې نشته ستا د دره زما ربه، د سکون بل ځای مې نشته ستا د دره زما ربه. ته بخونکی مهربانې، نو په دې مې یقین جوړ شي. د دنیا مینه مې پرېښوه، د دنیا مینه مې پرېښوه، د مستۍ طلب مې پرېښو. چې یو ته مې مددگار شي، نو آسان به په ما ګور شي. نیازه غم د آخرت دی، د دنیا د څه حاصل دی. نیازه غم د آخرت دی، د دنیا د څه حاصل دی. د محشر نه خلاصې نشته، که ته ځوان شي او که زوړ شي. والسلام.